د سیول انجینرۍ معلوماتو د یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو، نن په یو بله مهمه موضوع خبرې کوو. د ټایلونو محاسبه یا کالکولیشن اف ټایلز څنګه وکړو؟ لومړی داسې وایو د یو اطاق لپاره د ټایلونو محاسبه څنګه وکړو. څنګه چې ټایلونه د اطاقونو، تشنابونو او دهلیزونو، د فرشونو او دیوالونو لپاره باید ټایل وکارول شي. د ټایلونو محاسبه اسانه ده. په لاندې ډول یې سرته رسوو. لومړی د اطاق مساحت محاسبه کوو. هر کله چې موږ د اطاق مساحت محاسبه کړو، له فرض مثال موږ یو اطاق لرو 4 په 5 کې، نو د اطاق مساحت په لاس راوړو. موږ سره مساوي کیږي، دا موږ سره متر دی، سانتي متر ته اړوو. 400 ضرب 500 دا به موږ سره مساوي شي 200 سانتي متر مربع سره. اوس موږ دلته د ټایلونو لپاره مختلفې اندازې لرو. 20 په 20 کې سانتي متر، او 30 په 30 کې، او 80 په 80 کې. موږ له پورته ډولونو څخه 30 په 30 سانتي متر کې نیسو او د یو ټایل مساحت موږ په لاس راوړو. ایریا آف ټایلز مساوي کیږي 30 ضرب 30، دا به راشي موږ سره 900 سانتي متر مربع. اوس د اطاق مساحت د ټایل پر مساحت ویشو او تعداد یې پیدا کوو. نمبر آف ټایلز چې پیدا کوو، د اطاق مساحت 200 تقسیم پر 900، دا چې کله پر دې وویشو موږ سره به 2.202 ټایلز راشي. نو دلته به موږ سره 223 دانو ټایلو ته ضرورت وي که چیرې یو اطاق موږ سره 4 په 5 کې اوسي. د لیدلو څخه مو